څه 2 ورځې مخکې خبره ده چې شپې وښو او زه خپل کور ته راتلم او زه د خپل کور ته ډېر نږدې ومه او زه لار باندې ډېر په ارام روانم او ښکاره یو ګاډی راغی او هغه ډېر تیز روان و او تاسو ویلی شئ چې زه هغې شپې خدای وساتلم د مړ کېدو نه بچ شم او زما خولې نه ووتو چې سبحان الله ما خو سوچ هم نو کړی چې خدای به ما له داسې وساتي او ما سوچ کو چې زه خو کور ته څومره نږدې ومه او دلته به راسره څه داسې کېږي او دا بل کس چېرته نشې کې و خو بیا ما سوچ کو چې څومره ځل به خلکو سره داسې کېږي چې هغوی ګاډي به ولګي او ورسره به هغوی ژوند خلاص شي او هغوی خلکو داسې ګاډي نه ودرېږي څنګه چې الله زما ودرو او ځینې وخت چې موږ بچ شو نو موږ به یو زه بچ شومه خو دا خو الله یې دی چې کوم موږ ته بچ کوي او بیا چې کله موږ بچ شو د الله په حکم سره نو موږ هر څه ډېر زر شو او زه همیشه وایم که تاسو د خلکو خوشو لیدل غواړئ نو هغې خلکو ته وګورئ چې کوم د جهاز کې روان وي کله چې د جهاز هوا کې لږ وخوځي نو کوم ته لږ آزاد خیاله خلک وي یا څوک داسې وي چې کوم اول ځل د جهاز سفر کې روان وي نو جهاز چې لږ وخوځي نو هغوی هر څه پرېږدي او کلمو او دواګانو باندې شروع شي او چا چې ډېر ځل د جهاز سفر کړي نو هغوی ورته ګوري او خاندي او بیا هغوی ورته پوهیږي چې هیڅ خبره نه ده انشاءالله موږ به خیر خیریت سره ورسو او همیشه وایي چې کوم د فلایټ اټینډنټ وي هغې ته ګورئ د هغوی خلکو دپاره یو ټپ دی کوم چې د جهاز سفر کې یریږي که هغه یریدلی وي نو یعنې بیا تاسو ته هم یریدو ضرورت شته او که هغه په ارامه خپل کار کوي نو یعنې هیڅ یریدو خبره نشته خو تاسو به ګورئ چې لږ هم جهاز وخوځي نو هر کس ډېر عاجز شي او ډېر نیک جوړ شي نو څنګه چې جهاز خپل ځای ته راشي نو دوی هم دواګانې پرېږدي او بیا وروسته هغوی وایي چې څومره عجیبه سفر و او دې خبرې له بیا هغوی ژوند کې هیر شي او سبحان الله الله موږ له څومره ځل داسې شیانو نه ساتلی دی تاسو سوچ وکئ چې الله څومره ځل ستاسو اکسیډنټ کېدو نه تاسو بچ کړی یې یا څه وخت ستاسو اکسیډنټ شوی وي او الله تاسو ډېر نږدې نه بچ کړی یې که الله به تاسو له نه ساتو نو تاسو به مړ شوی وی نو الله تاسو له داسې ناڅاپه حادثو نه ولې ساتي الله تاسو څه ویل غواړي او دې کې د یریدو او د ناهیلتیا هیڅ خبره نه ده یاره هغه وخت وي چې تاسو ته معلوم وي چې تاسو تیاري نه ده کړې نو دا مرګ چې دی دا یو امتحان په شان دی کله چې تاسو هغې تیاري کړې وي نو تاسو نه یریږئ ځکه چې تاسو ته معلوم وي تاسو هر شی دپاره تیار یې او کله چې تاسو د صالحین او نیک خلکو ژوند ته ګورئ هغوی د ژوند په اړه لولئ هغوی زړونو کې به د مرګ یره وه خو ځکه نه چې هغوی ته ژوند ډېر خوښ و خو هغوی به د الله مخکې ودرېدو نه یېرېدل به خو هغه وخت چې کله فرښتې به هغوی ته راغلل او مرګ به نږدې و نو هغوی د ټوله یره به خلاصه شوه او مرګ وخت هغوی به ډېر خوشحاله و او دنیا نه به خوشحاله تلل ځکه چې هغوی ته معلوم و هغوی تیاري کړې وه نو دا خبره به تاسو ډېر ځل اورېدې وي چې یو مؤمن خپل ټول ژوند د یرې او امید منځ کې تېروي نو زه تاسو نه تپوس کوم چې دې کې کوم لا زیات دروند کېدل پکار دي د یرې لا او که د امید لا ستاسو زړه کې د الله نه یره زیاته وي او که د هغې نه هیله د دې جواب دی چې دواړو له ژوند کې کېدل پکار دي خو د یره د لږ زیاته وي او کله چې ستاسو ژوند خلاصیږي او تاسو د دنیا پرېږدئ نو ستاسو امید د ستاسو خوف او یرې نه زیات وي او څومره هم چې صالحین تیر شوي دي هغه ټول داسې خلک وو یو مثال در کوم ستاسو یو ډېر ښه استاد وي او تاسو هغې امتحان دپاره خپل ځان داسې تیاروئ لکه څنګه چې هغه ډېر زیات ګران امتحان وي خو حقیقت کې هغه دومره ګران نه وي او کله چې تاسو هغه ووینئ نو تاسو به الحمدلله ما سوچ کړی و چې دا به لږ اسان وي خو ما د دې تیاري داسې کړې وه چې لکه څنګه دا ډېر زیات ګران به وي او دا خو زه پټې سترګو کولی شم ځکه چې ما خو تیاري کړې ده او آرټ کلاس ځینې وخت داسې اسان وي چې څنګه نور ټول وایي نو من احب لقاء الله یعنی کوم الله سره مینه لري او هغې سره ملاوېدل غواړي نو الله هم هغې سره ملاوېدل غواړي او کوم الله سره ملاقات نه غواړي نو الله هم هغوی سره ملاقات نه غواړي نو دا حدیث قدسی کې راځي من احب لقاء الله فاحب الله لقاءه کوم الله سره ملاقات شوق لري نو الله هم هغوی سره ملاقات شوق لري او کوم الله سره ملاقات شوق نه لري نو الله هم هغوی سره ملاقات شوق نه لري او یو ځل حضرت عایشه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې موږ ټولو ته مرګ ډېر بد شي موږ کې هیڅوک نه غواړي چې موږ مړ شو نو نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې د مرګ په اړه کې نه دی خو کله چې یو مؤمن ته ښه خبر ملاو شي او هغې ته دا ویل کېږي چې الله رحمان الرحیم دی
نو هغه ډېر خوشحاله وي او هغه الله سره ملاقات شوق لري. خو بل غاړې ته کم د بد کس وي او هغې ته دا خبر ملاو شي چې الله هغې نه څومره خفه دی او څه عذاب دی چې کوم شروع کیږي نعوذ بالله، نو هغه الله سره ملاقات نه کول غواړي. نو دا خبره دې باندې راشي چې موږ مرګ ته څنګه ګورو.